بسم الله الرحمن الرحیم. د زکات راګرځول. یو ډیر شتمن سړی و چې هر کال یې څه ناڅه 10,000 روپۍ زکات کېدی. د دې 10,000 روپو ورکړه پر هغه ډیره سخته تمامېده. حیران و چې په څه ډول او په څه چل سره هغه بیرته راوګرځوي. یو ورځ خپل زوی ته وویل چې داسې یو ترتیب وسنجوه چې دغه زکات مو هم ادا سي او پیسې هم بیرته په کور کې راپاته سي. دواړو بالاخره یوه داسې چم یا هیله جوړه کړه چې په یوه بوجۍ کې د 500 روپو 20 نوټونه د غنمو په منځ کې کښېښول او بوجۍ یې ټینګه وګنډله او تیاره یې کښېښول. زوی یې د باندې ووت چې کوم بوډا غریب پیدا کړي. یو ګړی وروسته کوم ضعیف فقیر پر لاره تېرېدی او راویې غوښت او داسې یې ورته وویل: په هغه کور کې یو ډېر شتمن سړی اوسېږي او خلکو ته زکات ورکوي. ته هم ورسه ګوندې یو څه درکړي. فقیر هم هغه کور ته ورغی او د خیر او فقر غږ یې وکړ. بډای راووت او ورته وویله چې بابا زکات ورکوم، ته یې غواړې؟ فقیر ورته وویله چې هو، زه یې غواړم. شتمن هم هغه بوجۍ ورته راوړه چې 10 کیلو غنم او 500 نوټونه یې پکښې ایښي وو او فقیر ته یې وویل چې دا د زکات مال دی او فقیر ته یې ورکړه. فقیر هم هغه په مشکل سره راواخیست او روان سو. د باندې د بډای زوی ورته ولاړ و او د بوډا څخه یې وپوښتل چې هغه خان څه شي درکړل. فقیر ورته وویل چې دغه د غنمو بوجۍ یې راکړه. سړي ورته وویل چې دا به د 2 روپو غنم وي. بوډا ورته وویل چې ښایي د 40 یا 50 روپو غنم به وي. سړي ورته وویل چې دا خو پر تا ډېره درنه ده، زه به 100 روپۍ درکړم او دا بوجۍ ماته راکړه. فقیر هم ډېر خوشحاله سو ځکه روپۍ یې هم ډېرې ورکولې او هم د دې درانه باره بېغمه کېدی. بس دا سودا یې په مینه ورسره وکړه او 100 روپۍ یې واخیستې او روان سو. ځوان دا بوجۍ راواخیسته او کور ته راغی او پلار ته یې وویل چې دا زکات هم ادا سو او بوجۍ دې هم د روپو سره بیرته خپل کور ته راغله. نو نتیجه دا سوه چې بډای دغه فقیر ته د بوجۍ د ورکولو پر مهال دا نه وویلي چې په هغه کې 10,000 روپۍ پرتې دي، بلکې صرف یې دا ورته وویل چې دا زکات مال دی او همدا یې هیله او چالاکي وه. د نن ورځې بډایان د کال تر ختمېدو لږ مخکې خپل مال د میرمنې په ملکیت کې ورکوي او کله چې بل کال پای ته رسېدونکی وي نو میړه بیرته میرمن حبه کړي او په دې ډول پرې هیڅ زکات نه کېږي. خو دا د بندګانو په سترګو کې خاورې اچول دي. حل دا چې د الله جل جلاله سره جنګ کوي، بس په همدې حرام او باطلو طریقو سره ژوند ته پایښت ورکوي او د بېوزلو حق خوري.